اوس دا 10مه ورځ ده چې وړې هغه تور بخمل کمیس تکلی هغه دې اغوستی وایي هغې چې مورې جانې نن 10مه دې سره وړې یم کرانګ دې پرتګ اغوستو ته پرېږدي کمیس دا سیال ده راباندې ښه بیا بلې ښځې ته وایي زما نن سیادې خو لالان ځواندی دا بد کار له خلکو سره کوي وایي زوی په لوی رم ښوته کښېني کرانګ چا جواب ورکوي یو شاعر وایي وایي مېلمه چې چېرته ولاړ شي نصیب خپله خوري کورنی چې غرېږي خو چې غول خوري نو مېلمه کوجي دې ملا کره وایي مېلمه ورغلی 6 شپې کړي په 6 شپې کې ملا زوی مړې غوښه نه ورکړه د اخره شپه وایي مېلمانو چې مورې صاحب دا جنسي تیاری یې راباندې کوی ویلې وایي له دې خوا خو دې غوښه را نه کړه له کې یې رانیولې نو اوله شپه لا غوښه در کوو خیر نو هغې وخت توبه نو طالب وایي ښځې ته ګوته ورکړې وه وایي هغې زوی خورې طالبه مې ګوته دې راکړه وایي خور مرګ ژوند سره پې یادوو به دا ساري سید نور شي نوي نوي تازه تازه شي نسته ولې نه آرش درچ مازی فرمایش راکوه نو د نوي شي وردګ وایي پلار روان نو ګوړو لیوه خوړلی وایي لیوه زر توکو چې دا مې څه غول وخورو بل وردګ وایي ډاکټر ته ورغه ډاکټر بوتل ورکړو چې کروره دې راوړه د غټ چابي چای دوی وایي ډک ساتل ورته اخیست اوس د وردګه ظالمه دا څه کوي خانه دې خراب وایي ډاکټر صاحب دې چا په کار کې در کوی خپل تولید مې نه یو وردګ وایي سوپ خوړلی بازار کې پوه شوې و دغه هم له ما راوایي تا راوایي کله کله ته ماما درغده کور دې څنګه سره کوم څه هغه په کابل کې سوپ خوړلی و بیا کور ته زنګ ووهئ چې غول بیا جای مه کوئ احتیاط سره کوي کابل په هوټلو کې کوچنۍ تالۍ په 6 روپۍ سره بل وردګ وایي په ګرنیټ ساعت کې راوو وایي څه سپي در وبچي وایي ودې چې خو بل هم را سره شته منګل وایي 40 کاله وزې پوه بیا به له وزو سره د ابد کار کو ښځه یې نه وه خو چې ښځه یې ورته کړې وایي د ښځې د ویښتانو ټول دک کې ورکېښو اچېر دا څټ کې ورکېښو وایي هغې دغه نه ده وایي دغه شاعر شی د لکۍ تر بیخ لري یو بل وزیر ته وایي چا ویل چې د چاپ مذهب یې وایي زه یې چاپ مذهب نه یم شپه غرونه وي اسیر ټوپک لرو چې تر مې یاس کډنګوي په ښځه کې تر دي یو بل چې وایي کوچي میږي پیلې بیا چې کور ته راغلی ښځه یې مریض وه څنګه چلوله دغه هغه به له بل ذاتي به و دغه سره کم به نه وي هغه د یو کوچي وایي اسپه ورکوه بیا 3-4 شپې پسې تللی ده بیا د بېلې ماپې دی چې په دغه ورځ د عادي 3 شپې پاس پسې نه ده پیدا کړي یو ساعت یې له کډې سره بل چا د ابد کار کوی ښځې چې اسپه دې پیدا کړ وایي اسپه خو سوه ورکه راځه سیار خو سیرون سره بند آتیش چپکش دا ولې لونده وایي چې ته تللی یې پاس به پسې ځاړې اتې وایي کلاک ماچ کړو چې دا یم په تاوان پوهېږي نو د واده دې نه راځل واده خو نه ده کړی نه واده مجرد یم څه وایي بیا به سعودي ته ځې له غږ به راځې بیا به تا ته ښځه کوي وواله بې هغه اقتصاد وربل دی وواله ډېر زر تر زر یوه داسې ښځه درکړي چې ګنډه یې پرې موټ خلاصي تا چې هر څوک درکړي تعلیم دې کړی شیفت هم بد نه ده خو لږ ډنګر یې دا ډنګر سړی سره راګشتي چې که یې لاس پم شي وایي چې ځه د ډنګر هیلې سم نه ته کړې نه هغه چې نه ده کړې نو سړي وایي ډېره ډنګره لور وه خو ډېره ښایسته م وه پاکه م وه کمالداره م وه ښایسته م وه وچ شکله تر تا دې بیا نه ته م هم وچ کړه بیا مرکه راځي ذاتي مېړه ښځې ته ویلي بیا ګټه د نجلۍ مرکه راځي نور په تمامه کمالاتو جوړه تیاره ده خو ډنګره د څوک یې نه دا مریجي ده نو کالج یې نه وکاږه دا تنګ وایي دغه کالج یې نه وکاږه خپرونه تېر تاو که تر ټول بدن یې تاو که چې دا تنګ پنجابي کالي ور واغوه هغسې راغلي دا خلک لکه ما ډبره ښکاري چې د سیات خو یم ښه ده خو د سیات لري ښه بدن لري هغسې کړي دې بېرته عادي ژوند غوره کړی د واده شپه سیه سوه بیا یې دغه چلي کړو اخبارونه یې تېر تاو کړو اتیا دا تنګ پنجابي کالي ور واده یې کړو د نکاح په شپه چې میړه کالي جنو کو یو اخبار ایسته کوي شی نسته بل ایسته کوي شی نسته بل په آخر ته ستړی م سخولي م ساتي وایي تلیفون ما پلار چې زنګ و افسر ته یې چې پلار جانه وبخه دا لور کوستې په کومه صفا کې ده یو ورځ زموږ جومات ته لیونی راغی دا زموږ مولي صاحب دا د ولغدالي نه ده ډېر ښه شی لیونی په تردن ځکه کېناست نو ډاکټر ملا ویل ولا الضالين
توی آفرین یو سر جمع پات شو ټول دا هغه دا کاڼه وړاندې ولاړ و هغه وانروېد. بله دې یو ما ته ډېره جالبه ده تمامت کاکا چای نه هغه د موږ جومات کې حلقه وه د دغه سپندې یو خلیفه صاحب خدای پاک دې وبخښي ډېر بزرګ سړی و دا راغلی نو د حلقه کې زه ناست یم 15 نفره ناست حلقه دونه درازه سوه سهار چې جمع مو وکړه تقریبا لمر راوخوتلم لا یو ساعت موږ هلته نو هلته چایان رالو جومات کې چای وخورو هغه چایان یخ کرخ سو موږ حلقه باندې سره راغلي یو خو د خدای تعالی و دې نامه ته رسېدلي حیون 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 ډېر جذب سي طالب من القدیم نه موږ اوس ښه استاد در په مدرسه کې غزل انشاءالله حاج کاکا ماته اطاعت کاکا حیون ما خدای دې تباه کړي نو د امر بالمعروف یو د تبلیغانو د امر بالمعروف یوه وظیفه یې امریکایان وایي تبلیغان وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناستې ساه جوړوي قدرتي زلزله اوس خلکو سره منډې کړې وایي یوه نجلۍ منډې وږي پښه یې بند وس تبلیغي په غېږ کې ور ولوېد تبلیغي وایي ټینګه په غېږ کې ونیول سبحان الله څومره پرمختللی ملک د بشري مرستې بیا راورسي او بله د امر بالمعروف نه پرته هغه تېره امارت کې ولاړو کټه واست وایي ملا مسلې کوي چې په دوزخ کې یو مار د زر سرونه یې دي پر سر کې زر خولې دي پر خوله کې زر غاښونه دي وایي سودخور ته راپورته وایي ملا صاحب څوک چې ما ډارئ زه خو په ښځه کې او بله بل طالبانو مېلمه وم بله چرخي کې ما توندره وایاست په دې کې هر شي وایي تم دا د خارجیانو خبرې کوې معلومات خو دا هغسې خبره دلیل لرم خارجیان خو تاسو قرآن و حدیث ته مخه کوي هغه درته وایي توندره وه او د موږ تاسې ادب دغه د پیدا سوي خدای د غشت پاره تر هر شي تېر وي تر خدای تر قرآن تر حدیثو نه یې تېر مال زه دلیل لرم په مخته امارت کې طالب خزانه جوړ سوی ډاکټر تر وستلی ډاکټر یارې سپینې ستا کړه دلته دوربین پې کېږي بیا یې دلته کېښود بیا یې کته بیا په یو بغل بیا په بل بیا یې پړمه په ولو په ملا نو طالب څنګه په ازاد شوی چې تا ښه دغه ډاکټر داسې خو لاکه ما اړولي په ډاکټر یې شک راشي کوني ده څوکه څوکه ډاکټر یې وایي ترګڼ وایي څه کوم ناست وایي که دې دغه لاک وایي بیا زه له تا سره جوړ یم هغه تیار اسما ما تندره خبرې مېلمه ومال تر څو به موقت عمر ثاني یاست رسمیت پیدا کړي چرسي وایي ښځې ته ویل که زه پاچا شوم کابل به په دوبۍ بدل کړم داسې به یې جوړ کندهار به په فرانسه بدل کړم هرات به په جاپان بدل وایي ښځې چې قرآن ته وګوره دا لمن ته ګوره اول دې دا پرتوګ بدل کړه دې ما پرتوګ دی اغوستی اول دا رسمیت پیدا کړي مال موږ په دې خیال کې په دې فکر کوو چې تاسې د نجونو مکتبونه خلاص کړئ تاسې پوهنتونونه پسې وتړل کوچي وایي په اور لمن اچوه ورته کېدی چې اور بدېږي نو غټ غټ کمیسون ځان یې پرې توداوه وایي مېړو چې کته کښېنه کوش دې غی زه دې هغه ته هم نسم در ښکاري ته نور در دینې باسي مکتبونه خلاص کړئ تاسې هغه پسې وتړل ما پوهنتونونه پسې وتړل اتې ورته ما ډېر ګلان ډېر طالبان ډېر قاریان په دې دین قرباني سو خو اربع نه د هغو وینې په منځ کې مو اختلاف هم نه ده اختلاف هم خدای حل کړمه د موږ دوه اندړ لاړو پاکستان ته بیا 4 میاشتې ورې کار کړو بعد له 4 میاشتو چې راغلي د کور شاته د عامه شي ورته ویل چې ورور زه به دا شی وخوریم ته دې پورېندار یې جرګ چې د علام را هغه چې راغلی چې پورېندار چې دغه شل شپې مخ ته مړه سوی مړه سو دا وایي زړه وایي که ناورینده دې ورېندارې مرګ ناورینده عربان می دي لالا خریلی ګڼه عربان مې طالبانو ویني دي خو خدا ته دې ظاهر نه بیایي الله خو دې دا نظام راته وساتي ځکه چې تر دې ښه بدیل نه لرو نو ما له لیک کارو باندې رڼا سره واچوي او خدای مې د اختلاف سره ورک کړه دا جمعیت تر پرېوښودې سړي وایي رباب وکړو بیا یې باد کړي اتیا وایي رباب تر کونه لاندې کېښود تر ما یې تکه وژنو یې وږه تر نورو یې ښه کوئ تاسې کندهاري ته چې د موسیقي په حالو کې د کومه یوه خوښېږي جاپانی دې خوښ ده دریا دې خوښه ده هارمونیا دې خوښ ده تنبور دې خوښ ده ډول وایي دا رباب مې د خدای په نامه ډېر خوښېږي وایي په څه دې خوښېږي وایي کونه یې سړي په غڼي کندهاریان خو د لرې شوقي دي و بل کندهاری د تاسو لوګریان هم بد نه د لوط علیه السلام زوی وایي یو په کندهار کې قد شو بل په لوګر کې کندهاری
ډاکټر ته ورغی د دې مېړني سر یې زخم ډاکټر ته ویلي چې موټرسایکل سړی واچي ځنګنونه یې ښویږي طبعا په څنګل ولګېږي په تندي لګېږي تا ټول بدن سالم ده د مېړني سر دې زخم وایي ډاکټر صاحب څه رانوالي دې راسره شروع کړه په اسمان یې خپلې روپۍ دې واخلي وایي شل ونه وایي پنس ولا کوه وایي نو ډاکټر صاحب دا کوم د ظالم زوی بډبره کیسون بیا رسم کړی وي چې ورته ومې کتل په ځان نه یم پوه او د لوګرو د وردګو په دغه سرحد کې یو مړی پروت پخوا حکومتونه داسې وو چې د هر چا په مځکه کې به مړی پروت و جریمه و بندیخانه به ټول هغه قوم د ایتاج په مځکه پخوا خو ډېر منظم حکومتونه وو نو وایي لوګر وایي دا خاوره د موږ نه ده وردګ ویل دا د موږ نه ده وایي یو مفتي راغی چې تاسې یو د بیلچې لاس ته یې راوړئ په کونه یې ورننې باسئ که پینینې وت لوګر رایې د کینې وردګ واکسي ګور له لبه دي که واځي ته وایي کونډه کړې به دا ناټي ته ورته شخصه وایي وایي هېڅ دغه نه ده وایي داسې نه یم له کابل زه دې له پلوه غیم بل ټکی درکړو ورو لکه د شیخ داسې کار چې په کومه خوا ولاړو په هغې خوا ولاړو یو هلک وایي په چارمانه امتحان کې به هم ناکام و په سالانه امتحان کې به هم ناکام مکتب بل دا پلار ته څومره کوښښ در باندې کوم هر وخت ته ناکام یې څونه پیسې در باندې سبا امتحان ده که ناکام شي بیا به ما ته نه وایي پلاره چې ورغلی بیا ناکام شوی مازدیګر یې پلار ته وایي غلام حیدرخانه زه خو بیا ناکام او دغه د طب محصلین تاسو په پروجکتور پوهېږئ پروجکتور وایي په دیوال ولوېدو نجونې خو مخې ته کېږي صنفو کې نو په دا پروجکتور د ښځې فرج رسم ده ای دا خپل تیر زده کوي خو دا نجلۍ مخې ته نه ده پروجکتور ته یې سر داسې کړي بیا داسې وایي محصل له شا چې کاک ته سردوري که ته خو بیا بیاګام وګورې سیمه کې وسوګو برای خان استاد څه کړل وایي په پوهنتون کې یوه نجلۍ پورته کړه چې یو سوال در باندې کوي وکړه استاد وایي ما ورته د انسان په وجود کې هغه کوم اعضا ده د انسان چې له خپله عادي آلاته دوه چنده غټي وایي نجلۍ وشرمېده چې نه ده معده ده نجلۍ خو دا د بل شي پر دغه شی له خپله عادي هغه معده هم نغسته معده داسې چې غذا ورځي ده لکه ډومبک چې و کټوازي وایي دال خوړ وایي معدې غاښ پرې راوکړي دا غول شا پرې راوکړي بل کټوازي وایي که د ډاکټر ته ورځه ډاکټر صاحب دا مریضه ده وایي په څه ده وایي متیاز یې تکې سرې دي هغه ډاکټر بل ته ویلي دا زیړې خو یې له تبې دا سرې ولې دي وایي درته ډاکټر صاحب دا 20 کاله په هندوستان کوم کوس خو بیا زنګ نه یې یا ډاکټر دې موږ اندړ تاسو خو اندړ یې که نه موږ اندړ خپل اندړ هم ډېر لګېدلی ولې نه یو ورځ چرته وایي په اندړو ټوکې مه کړو خپله ماناندړ خو سیدان نه دي یو ښایسته سید چا د ابد کار ورسره کړی بیا پلار ته راغله پلانې داسې کوم سبحان الله تو سید یې غڼې وچ نه سو وایي بل الله درې وارې وچ شو پیتو کلب بل اندړ وایي په شاپیرۍ مین سو وایي هغې ته زه خو پرې ذات یم شاپیرۍ یم ښه وایي زور ته زه خو هم د سړي زوی نه یم هغه انا شاپیرۍ نومېږي دغه ځکه یې ورکړی یعنې انا کیسه درته پروس کال پر منی بارانونه نه و نو یوه دا ده یوه بله ده یوه بله ناسته یوه وایي خدای دې باران وکړي بله وایي خدای دې ګلۍ نه کوي دا باغونه به ووایي دا نه خو کونډه دغه ورته وایي خدای خو ورکوي اوس خو سیماز یې لوند شی راکښته شي چې پرې خوښه په اندړو کې موږ استسقا لمانځو نو بیا دا کوم څه مې الله دې رحم کړي ډېر ښه عالم و سپین ږیری په استسقا ورته به ځو استسقا ته 3 شپې ولاړو که د رشید څلورمه پنځمه واوره شروع سو دغونه واوره اوس یو لیونی دروازې ټکوي تاسې که زغم اندازه خو په مرکو ده اوسې نو راسئ که راغی د لیوني کیسه دغه هغس کې یو لیونی ډېر ښایسته و بیا یې وړم د ابد کار ورسره لیوني سره وایي د مولوي عجب خان درس ته راغی طالب ورته وایي ګلاب په اړم چې دا کار سر کوه خندې در کوه داسې کوه ملا کاکا یار بیا راکوه یار بیا بیا نه څرنګه ګلاب حسن که د غلط ماجي کاکا یار بیا راکوه
دا وایي نجلۍ ته سبق وایي دغه وایي خکتک چیرې وایي ته ته وایي دا دال ده دا زال ده دا کته څه بله کوچي چې هغه کیږي ته ملا راوستلی ملا صاحب چې ته یې ګوره هغه بله درته وه کوچیانو کې زه مېلمه یوه کوچي وه په ټوکو یې شهرت درلود په نیازو کې مېړه یې ټوکې وغنی نومېده بیا مېړه ورته ویلي دي چې عطا احمد به را مېلمه کړو دواړه به ټوکې پې کوو کوچیان به ښه بیا سپک نورو کوچیانو نقل دا کوی مېلمه نه یې ښځو مېړه درته له خوا سوي ډېر بد به دې سپک کړي ځان امادګي نیسه ما زه دومره بې غیرته یې بیا کاره مې دي ښځې تر ودا نه سم اته ما زه د وزیره خبر ته جنګېدلی کرک یم ډېرو میدانو وتلی یم په فضل د خدای اوس خیر وړي چې ورغلو نو هلته کوچیان ډېر ناست دي نو عبدالشکور سلام ور واچوه ښځې هلته پجه ښځو تمامت خو مې راوچې دي پاخه دي هغې د خپل شین وخت تمامت خو مې دغه پوخ ما دې ما برخه خام را که زه پوخ نه دا مې د اورېدلې وه دا مېړی وایي د خولې دې وچه شه مال خو دې چې ورغله غوړي دې ولې ساړه راوستا وغم که تمامت مال غوړي خو دې ساړه راخېستې راځه دا به دواړه سره وکړو نو دا مازدیګر د زړه سره